د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په لاغرجو سیمه کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په مالی لګښت د 4300 متره په اوږدوالي د یو کانال جوړولو عملی چارې د پټې په پرې کولو سره پیل شوې. د ننګرهار ولایت مرستیال والي مولوي محمد رباني ناصح د پی ام اس جاپاني موسسې مننه وکړه چې په بنسټیزو پروژو تر سره کولو کې مهم رول لوبولی دی، چې نن یې په کوټ ولسوالۍ کې د کانال پرانیسته ښه بیلګه ده. نوموړي وویل چې د دې کانال په جوړېدو سره به په دې ولسوالۍ کې تر ډیره د کرنې او مالدارۍ ستونزه حل شي. د ولایت مرستیال د ډاکټر تدسو ناکامرا د کړنو ستاینه وکړه چې په ننګرهار ولایت کې بیلابېلې پروژې تر سره کړي او د ولسونو ډېرې ستونزې د اوبو په برخه کې حل کړي. چې په افغانستان کې بنیادي خدمتونه کړي دي. کله چې موږ او تاسې د روس په وخت کې مهاجرو، نو ناکامورا په هغه وخت کې د خیریه بنسټ جوړ کړ او افغانانو دې دپاره چې صحیح خدمات دې وکړی شي. نو افغانستان کې چې کله د مجاهدینو حکومت دوی دغه دلته خیریه بنسټ رانقل کړ او په ننګرهار کې ډېر خدمتونه کړي دي. تقریبا 11 سربندونه یې جوړ کړي دي چې په هغې کې مشهور او د ټولو مهم سربند هغه د مروارید دی چې یو پړاو یې سرته رسېدلی او بل غالبا نیمګړی پاتې دی. همداسې زرګونه کویان جوړ کړي دي، ایستلي دي او تقریبا 2 روغتیایي کلینیکونه، مسجدونه هغه یې جوړ کړي دي. او دا دی اوس د دې موږ شاهدان یو چې دغه کانال پروژه دوی افتتاح کړه. انشاءالله راتلونکي لپاره هم هیلهمند یو. غوښتنه هم داسې ده چې داسې بنسټي پروژې موږ هېواد له نورې هم راوړي او په دې باندې کار وکړه. د استخباراتو عمومي ریاست د 316 ریاست مشر ډاکټر بشیر د یادې پروژې په پرانیستلو خوښي وښوده او زیاته کړه چې د دې پروژې سره به په کوټ ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ، ونو او بوټو شینوالي، اوبو سطحې پورته کېدو، کرنیزو ځمکو زیاتوالي او آبادۍ پرمختګ رامنځته شي. هغه له قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ملي پروژو ساتنه او ملاتړ وکړي او په شخصي ګټو دې ترجیح ورکړي ترڅو هیواد مو له احتیاجه خلاص وي او همداراز داسې پروژې په امنیت کې مهم رول لري. نن د کوټ ولسوالۍ د لاغرجو په ساحه کې چې د بالاکوټ کانال پروژې افتتاح وه، چې دغه پروژه تقریبا د کانال اوږدوالی 4300 متره په طول باندې او د 1.5 متر په عرض باندې دغه یو کانال جوړیږي چې د سرخوا کې یو سرک هم دی، همدارنګه تقریبا 4000 خواوشا کې بوټي به هم د سره د کې همدارنګه یو آبګیر کانال بند ورسره جوړیږي چې د سره به د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو یو به د کوټ ولسوالۍ کې د اوبو سطحه راجګه شي په کومو څاګانو کې، همدارنګه زراعتي ځمکو کې چې کوم کورونه جوړ شوي هغه به دغه علاقې ته راجګ شي، همدارنګه زراعتي ځمکې به زیاتې شي او دا به د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو په زندګۍ باندې یو مثبت اثر وکړي. د جاپان پی ام اس موسسې مشر انجینر دیدار مشتاق وویل چې یاد کانال 4300 متره اوږدوالی لري چې ورسره به 1400 متره بند، د آبګیر ساختمان له چینو څخه د اوبو اخیستلو سیستم، 11 پلچکونه، 2000 متره مکعب د اوبو ذخیره، 2000 متره د احاطې دیوال جوړ او د چاپیریال ساتنې په موخه به 2900 ونې کېنول شي. نوموړي وویل چې د دې پروژې د رغونې چارې به 1 کال او حفاظتي چارې 15 کاله وي چې په 4 فصلونو کې به 600 جریبه او یو فصل کې به 2000 جریبه ځمکه خړوب کړي. کوټ ولسوالۍ نفوس نظر زراعتي ځمکو ته ډیره زیاته ده. همدا اوس لاندې لګیا دي هغه موجوده زراعتي ځمکې، هغو کې کورونه جوړوي ځان لپاره د سرپناه په خاطر باندې، نو هغه موجوده ځمکې هم له منځه ځي او زراعت دلته په کمېدو دی. نو د دې پروژې بل اثر دا دی چې نوې ځمکې تر دغه لاندې راوړي، تر پوښښ لاندې راوړي چې تقریبا 2800 جریبه نوې ځمکه به تر پوښښ لاندې راشي چې په دغه منطقه کې د خلکو ژوند به د دې سره ښه شي. 9,19,000 تقریبا مصرف راځي په دغه پروژې باندې او د 1 کال په موده کې د پی ام اس لخوا نه کار په مخ وړل کیږي او تکمیلیږي او تکمیل څخه وروسته 15 کاله به د دې پروژې موږ حفظ او مراقبت کوو. د سیندیزې حوزې رئیس سید فضل احد هاشمي وویل چې د پی ام اس ادارې سره ګډې سروې ترسره کړي او د هغې په ترڅ کې کوټ ولسوالۍ انتخاب شوه چې نن د کانال عملاً چارې پیل شوې. هغه د پی ام اس او نورو مرستندویه ادارو غوښتنه وکړه چې امنیت تامین دی او په بنسټیزو چارو په ترسره کولو کې ونډه واخلي او په بیلابیلو برخو کې پروژې تطبیق کړي چې ځینې ستونزې به ورسره حل او هم به ولسونو ته د کار زمینه برابره شي. د ننګرهار ولایت د سیندیزې حوزې په هلزلو د پی ام اس د ادارې سره د ننګرهار په مختلفو ساحې کې سروې وشوې. نو د هغوی د سروې په نتیجې سره د کوټ ولسوالۍ
دا نن چې موږ او تاسو عیني شاهدان یو دغه ځای انتخاب شو او نن عملاً کار شروع شو او د دوی نه هم موږ مننه کوو او آینده کې د PMS د ادارې او داسې د نورو مؤسساتو نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د دوی دپاره د هر قسم د امنیت تامین دی لله الحمد او دوی نه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې موږ سره کار وکړي. د کوټ ولسوالۍ قومي مخور زکریا کوټوال د PMS موسسې مننه وکړه چې په یاده ولسوالۍ کې د اوبو کانال جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه حل شي او په کرنیزه برخه کې زیاتوالی راشي، تولیدات او حاصلات به زیات شي. هغه وویل چې د کرنیزو ځمکو کموالي سره کوټ ولسونه مخ وو، سیلابونو او اورښتونو به ځمکې او حاصلات تخریبول چې دې کانال سره به هغه ستونزه هم حل شي. دلته چې موږ راغونډ شوي دا نه چې کوم پروګرام تاسو ګورئ دا د ناکامرا موسسې یو پروګرام دی او برنامه دی چې د کوټ کې موږ ته عملي کوي دې ته بالاکوټ وایي. موږ د دغې موسسې نه ډېر خوشحال یو چې زموږ لاندې د کوټ ولسوالۍ ځمکه ډېره کمه ده، زراعتي ځمکې مې کمې دي، مشکلاتو سره مخ یو، دا وچې زلزلې او سیلابونه راغله لاندې زموږ ټولې د تخریب سره مخ وي. نو زموږ الحمدلله اوس دغه مؤسسه چې موږ ترې مخکې هم خبر وو ناکامرا مؤسسه چې کومه ده په خیوي او په کامي کې کارونه کړي، زموږ دا ارزو وه د مخکې نه چې الله دا به زموږ منطقې ته څنګه راشي او موږ ته خدمت وکړي. موږ ترې ډېر خوشحال یو او ډېر ښایسته پروګرام دی. دغه ډاګونه چې تاسې ګورئ دا تقریبا په زرونو جریبه دی، دا به الحمدلله آباد شي. نو موږ ترې ډېره مننه کوو او ډېر خوشحاله یو دې مسلې نه. زکریا کوټوال د امنیت ډاډ ورکړ او د نورو پروژو تر سره کېدو غوښتنه وکړه او همداراز یې زیاته کړه چې دې پروژې امنیت به په خپله کوټوال ساتي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دې پروژو تر سره کېدو کې خنډ رامنځته کړي.